رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او کامل غسل وکړي، دویم وبکر وبتکر، وختي جومات ته لاړ شي او ډېر وختي لاړ شي، ودنه او امام ته نږدې کیني، واستمع او امام ته غوږ کیږدي، وانصت او خاموشه کیني، نو کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنة صیامها وقیامها. دې سړي ته الله پاک په هر قدم باندې د یو کال د روجو او د یو کال د قیام د مانځه ثواب ورکوي الله پاک. 5 کارونه دې وکړه، یو د جمعې پر ورځ دې غسل وکړه او کامل غسل دې وکړه، دویم جومات ته وختي لاړې، دریم امام ته نږدې کېناستې، څلورم غوږ دې کېښود او پنځم خاموش هم شوې، په خوله باندې خبرې اترې هم دې نه کولې. نو د دې د وجې نه به الله پاک تا چې څومره قدمونه دې مسجد ته اخیستي دي، په هر قدم باندې به تا ته الله پاک د یو کال د روجو او د یو کال د منځونو د قیام اللیل هغه اجر به الله ستا لپاره ولیکي. دا څومره لوی